یو واقعه کې راځي په تېره زمانه کې یو شیخ الحدیثو تقریبا 20 یا 25 کاله د احادیثو تدریس یې کړی و، شاګردانو ته د احادیثو درس ورکوو. دی یو ورځ کتاب کته، په کتاب کې یو حدیث ورته راغی. هغه حدیث دا و چې کوم مقتدي د امام نه مخکې ښکته کېږي یا پورته کېږي، په ورځ د قیامت به دغه کس داسې شکل سره پاسېږي چې د ده دا سر مکمل د خره سر جوړ وي، یعنې دا شکل د خره جوړ وي. نو دغه شیخ الحدیث په دې حدیث باندې ډېر زیات شک وکړ چې دا حدیث کېدی شي دغسې نه وي یا دغه حدیث بیخي حدیث نه وي. نو دی راغی د یو امام پسې ودرېده، د امام نه مخکې پورته کېده او د امام نه مخکې ښکته کېده هم. نو چې کله دا کار عمل شروع کړ، د مونځ په درمیان کې د ده دا سر دا شکل د خره شکل ته واوښته. نو دغه شیخ الحدیث د دې نه چې کله لاړه خلکو پرې باندې خبر شول، د دې ځای نه لاړه مدرسه بل چېرته یوړه، هلته مدرسه شروع کړه. خو چې کله شاګردان به ده ته راتله، ده به د پردې نه شاته شاګردانو ته درس ورکوه، یعنې د پردې نه ده خواته به دی ناست و یوازې، او د پردې نه اخواته به شاګردان ورته ناست، د احادیثو تدریس به یې کوو. دغه شاګردان به همیشه دغه خپل استاد نه غوښتنه کوله چې او التماس یې کوه چې موږ تاسو سره باید یو دفعه میلاو شو، یو دفعه باید تا ووینو. حتما شاګرد د استاد سره مینه محبت ډېر وي، التماس او غوښتنه د شاګرد دا وي چې باید د استاد زه مخامخ ووینم. خو لیکن دغه شیخ الحدیث به کله به یو رقم انکار کوو، کله به بل رقم انکار کوو. دغه شیخ الحدیث په یو طریقې باندې ځان به باسته د شاګردانو نه. خو یو ورځ نه دغه شاګردان دغه خپل استاد ډېر زیات کلک کړ. هغه استاد ورته وویل په یو شرط درته اجازه درکوم چې دغلته ما سره کېناستې، خو زما دا حدیث به بل چاته نه وایي. شاګردان ورته چې بلکل ښه خبره ده، صحیح ده، هېڅ خبره نشته، چاته نه وایو. دغه شاګردانو ته وویل چې راشئ. چې کله هغه شاګردانو پرده پورته کړه او خپل استاد یې ولیده چې د ده دا سر مکمل د خره سر و، نو دغه شاګردان ویرېدل چې دا څه معامله موږ سره مخامخ شو، د څه معاملې سره مخامخ شول. بیا دغه شاګردانو پوښتنه وکړه چې ته دومره لوی شیخ الحدیث یې او ستا دا سر د خره سره دی، دا څه چل دی درباندې، څه چل شوی دی؟ دغه استاد دغه شیخ الحدیث ورته هغه ټوله واقعه بیان کړه چې دغسې یو حدیث زما مخې ته راغی، ما په هغه حدیث باندې شک وکړ او هغه حدیث ما بیا په یو امام پسې ودرېدم، د امام نه مخکې جګېدم او چټېدم، نو زما سر نه د خره سر جوړ شو. نو موږ او تاسو ته باندې پکار ده چې یو حدیث موږ او تاسو ته استاد بیانوي یا یو معلم بیانوي یا یو نفر یو طالب العلم موږ او تاسو ته حدیث بیان کړ، نو موږ او تاسو باید په هغه حدیث باندې شک ونه کړو.